سربازر جنرال صاحب تا ته قاري صاحب محترم ډېر ډېر سلامونه. علیکم السلام، مهرباني ورور. جنرال قاري صاحب نه یو پوښتنه لرم. قاري صاحب چې نن مې بي بي سي راپور و کومې بلې رسنۍ راپور و دی پکې لیکلي و چې د قطر په دفتر د قطر دفتر کې چې کوم د افغانان د سولې د هغه لپاره راغلي د سولې خبرو لپاره، نو د هغه لکه هغه څه بند شوی ده یو 100 ورځو لپاره. د دې منځ کې قاري صاحب خبرې به کېږي که نه؟ د سولې خبرې دې لپاره افغانان لکه هغه شوي دي غمجن دي، لکه زړونه خفه دي. د باندې څه اوس ښه ډېر زړونه خفه دي، وایي چې دا تر هغې پورې به خو به ډېر جنګونه وسي، ډېر افغانان به پکې شهیدان سي، یا خوا دې خوا نه. قاري صاحب په همدغه موضوع که لږ وضاحت ورکړي، د قطر د دفتر د 100 ورځو دپاره رښتیا بند شوی ده؟ دفتر نه ده بند شوی، مذاکراتي ټیمونو 3 هفتې 100 ورځې رخصتي کړې ده، ځکه 3 میاشتې مسلسل مذاکرات وشول. نو د دوی مقابل لوري چې موږ مقابل لوري دغه د ډلو ټپلو پلا وایي چې دغه بیچارهګان خو ډېر مخکې اراده وه چې راشي او ډېر په ټیلو ټمبو یې هلته ایثار کړي وو، څو وارې منډې ترډې پکې وکولې. نو دوی ټینګار په دې و چې موږ د یو رخصت واخلو. هغه رخصت دوی واخیستو راغللو. نو قطر دفتر هم په خپل حال ده، د موږ مذاکراتي ټیم چې څومره غړي دي هملته یې کورونه دي، هملته اوسېږي، هلته شپه ورځ حاضر دي، که په ماسخوتن مذاکرات کوئ، که په سهار یې کوئ، که په مازدیګر یې کوئ. خو دغه بیچارهګان دې ځای نه چې تللي وو، دا په شرق هوټل کې د دوی خواهشات پوره کېدل، نو وایي چې موږ د یو ور کابل ته منډې وکوو. قاري صاحب نو دوی به بیا بیرته بیایي څوک؟ دا خو هلاکه په ټیلو هم بیا بوځي، کېدای شي ډېرې هم تښتي. امکان دی ولري، هو کېدای شي دا امکان شته. ښه مننه، مرور یم، مهرباني وکړه. قاري صاحب محترمه ډېره مننه. نن مې دا راپور وکته، نو دوی خو پوره خبر نه کوي، صرف د خلکو د افغانانو ذهنونه ټول دې رسنیو خراب کړي دي. قسم درته خورم قاري صاحب، د موږ ټول کلی لکه ټول کلی ته تاسې لایف ته په انتظار باندې جنرال صاحب به کله راځي او قاري صاحب به کله راځي. یوازې تاسې دواړه یې که په دې ټول رسنیو کې لکه ډېر خلک دي، ډېر مبارزین به یې، لکه یوازې تاسې دواړه غوندې خدمت زه یم چې هېڅ چا به په دې نړۍ کې نه یې کړی، دې افغانان ته به هېڅ چا نه یې کړی لکه تاسو دواړه چې کړی ده. الله تعالی مو دا قرباني قبوله کړه. زمونږ استاد هغه وایي قابلیت نه ده پکار، قبولیت پکار ده. زه پوهېږم قسم بالله تاسو دواړه الله تعالی قبول کړي، داسې ښایسته خبرې الله تعالی قاري صاحب تا ته دومره نبوي اخلاق درکړي که نه. زه یم چې نږدې در سره وای که نه، نو ما خو به ډېره خبر به مې درته دعاګانې کوئ سرباز ورور، الله مو عزت وکړه، بس دعاوې کوئ، دعا او ضرورت. امین. تاسو سره دعاګانې به درته کوو جنرال صاحب، تاسو ته او قاري صاحب د زړه له کومې به دعاګانې کوو، سلامونه درته کوو قاري صاحب. الله مو په هر ډګر کې کامیابه لره، الله تعالی دې زموږ سره تاسو عزت وساتي. مننه، قربان مشم، قدرمن شي ورور، خیر اوسه. مبین صاحب د مذاکراتو په اړه د یو وضاحت ضرور ده. موږ تاسې دا ولس واقعیت دا دی چې د رسنیو د مطبوعاتو د خلکو نه غلامي او ازادي ورکه کړې ده. اسلام او کفر د دوی نه ورک کړی ده، ارزښتونه یې د ملت نه ورک کړي دي د رسنیو. تاسې ولیدل ګورئ دوی دا 2 کاله مسلسل هم دا تبلیغات کوي چې طالب د بل چا په لاس کې دی، طالب په مذاکراتو کې خپلواک نه ده، طالب فیصله د مذاکراتو په میز د بل چا په لاس کې ده. حتی دا خبرې کولې چې هلته په مذاکراتو کې وي چې دوی سره پاکستاني جنرالان ورسره دي، د CIA افسران ورسره دي. او تاسې ولیدل ګورئ واقعیتونه، حقایق تاسې ولیدل د هغه ورځې نه چې طالب مذاکرات شروع کړي تر نن ورځې پورې، لکه څرنګه چې بله ورځ مجاهد صاحب نه د یو خبریال پوښتنه وکوله چې خو تاسې هم د خارجیانو فشار زیات ده. مجاهد صاحب ورته وویل چې خو ته ماته وښیه یو نشانه، په کومه برخه کې موږ د چا فشار منلی ده؟ موږ خو د اولې ورځې نه په یوه دریځ ولاړ یو. د 2000 لومړي کال نه تر اوسه پورې د امارت دریځ دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان قضیه د مذاکراتو له لارې حل شي. اسلامي امارت په کوم ځای کې د مذاکراتو نه انکار کړی ده چې یو څوک ووایي چې طالب
مذاکراتو ته پاکستان مذاکراتو ته کېنول د خبرو میز ته کېنولو په کوم ځای کې تاسو موږ ته د امارت په اعلامیه کې ثابته کوي د امارت په یو دریز کې ثابته کوي راته په دې 13 کلونو کې چې امارت ویلي وي چې زه مذاکرات نه کوم خو اسلامي امارت خو دا 10 کاله هر وخت د اختر په پیغامونو کې د ازادۍ د ورځو په پیغامونو کې خارجيانو ته امدا وایي چې د افغانستان قضیه راشي د موږ سره د مذاکراتو لارې حل کړي مسلسل د مذاکراتو غوښتنه کیږي نو 10 کالو کې کله موږ د مذاکراتو نه انکار کړی امریکایانو برید نه وکړی په هغه وخت کې اسلامي امارت پیشنهاد دوی ته دا و چې راشي دا موضوع د موږ سره د مفاهمې د مذاکراتو لارې موږ سره خبره وکوي برید د قضیه حل نه ده جنگ د قضیه حل نه ده تر نن ورځې پورې د امارت دریځ دا ده چې موږ د مذاکراتو تیار یو او په دې لار کې هر ډول ستونزې ستړیا ته موږ تیار یو بیا چې کله مذاکرات پیل شول د امریکایانو سره مذاکرات لا نو پیل شوی چې د قطر دفتر جوړ شو د ګوډاګیانو ټینګار په دیو امریکایانو ته اظهارای کولې فشارونه واردول گاونډیانو ته منډیواله قراردادونه ورسره لاسلیک کړل بندیان ورکړل سیمې خاردار ور پرې خودو ډېر امتیازات ورکړل په دې خاطر چې طالب باید د کابل ادارې سره خبرو ته کېني د غنی سره خبرو ته کېني امریکایانو ځانونه به طرفه بلل د امارت دریز دا و چې د افغانستان قضیه دوه بعد لري یو خارجي بعد بل داخلي بعد څو پر د افغانستان د قضیه خارجي بعد حل نشي داخلي بعد نه خبرو ته موږ تیار نه یو او پیغه موږ وخت نه ضایع کوو د امداد دریز نه کلک ولاړو تر دې پرې د امریکایانو نه د ازادۍ لاسلیک واخیستو خپل ازادي تری واخیسته او د افغانستان قضیه خارجي بعد د حل کېدو په طرف روان شو خارجيانو سره تړون وشو خارجيان د افغانستان نه وځي خارجيانو په 13 میاشتې بمبارونه وکول چاپی والی وژنې وکړي وحشتونه وکړل او په د مذاکراتو په جریان کې په 13 میاشتو کې چې امریکایانو څومره بمونه وکارول داسې د امریکایانو د امریکایي ادارو سروې وسایو وګورئ په د 2000 لومړي کال نه وروسته دومره زیات بمونه په افغانستان نه وکارول شوي د امریکایانو د برید د وروسته لومړی وار و چې دومره زیات بمونه په افغانستان وکارول شول د امریکایانو غوښتنه څه وه د امریکایانو غوښتنه دا وه چې موږ باید یو اډه ولرو یو 2 اډې ولرو په افغانستان کې موږ سره باید وربند وکوي خو تر اخره پورې په اسلامي امارت هغه څه ونه منل چې د دوی خوښه اسلامي امارت هغه څه په دوی ومنل چې د اسلامي امارت او د ملت غوښتنه وه بیا د بندیانو موضوع راپورته شوه د بندیانو په اړه د اسلامي امارت دریځ دا و چې زما بندیان د کابل ادارې ته ویل چې نه تاسو نیولي نه ته خلاصوي شي او نه ته د خلاصولو واک لري او نه لته غواړم دا څلور کلمې وي دا امارت زمزمه کولی دوی ته او تر اخره پورې امدا په همدې دریس کلک ودرېدو په نوم ورکړل شوی لیست هغه لیست چې په نوم دوی ته ورکړل شوی دی هغه لیست مطابق ټول بندیان ناخوشي کړل شپږ میاشتې په دې تیرې کې سره کرخه ده تور کرخه ده سپینه کرخه ده په دې تیرې کې اخر نتیجه تاسو ولیدل اتیا ورځې په دې تیرې کړې چې د دوحې تړون زه د اساس په توګه نه منم فقه حنفي نه منم اتیا ورځې په دې چانې واله بیا سره کرخه کش کولې چې دا زه نه منم اتیا ورځې وروسته تاسو ولیدل چې وای منل او څه ډول یو منل دا د منلو ډول خو تاسو ولیدو خو دلته خو رسنۍ او میډیا د دوی په لاس کې ده ما درته وویل چې د ازادۍ نه غلامي جوړوي غلامۍ نه ازادي جوړوي رسنۍ دې شي ته کوریج ورنکړو چې تا د دوحې تړون د اساس په توګه منل څه رقم دی ومنل څه ډول دی ومنلو تا خو نه منلو دا تړون لاسلیک شو ستانګزی دی راوغوښتو فضلی دی سلام رحیمی دی راوغوښتو چې راودي غوښتل دلته د خبرې ورسره وکولې بیا هم رسنۍ ته صدیقي راووتو چې موږ هیڅ شی نه دی منلی دا موږ نه منو په سبب بیا دی ومنل قاری صاحب دوی خو قرآن او حدیث باندې ډیر بافشاری کوله دا قرآن او حدیث نه ولې قرآن او حدیث نه بافشاری کوله تا ویل چې قرآن او حدیث په اساس په توګه وي ها قرآن او حدیث نه څنګه تیر شوی دا خو زه متمولم چې نه د دوحې تړون ورته د قرآن او حدیث نه معتبر ده نو دا خو مسلمان بللو اتول تر تیر شوی د قرآن او حدیث نه دوحې تړون د اساس په توګه ومنلو دا ګورئ دا ملت ته معلومه بشي او معلومه شوه ټول دنیا ته معلومه ده یوازې د مزدور رسنیو د خلکو په سترګو خاورې شیندي چې څوک غلام ده او څوک آزاد ده څوک د چا د فشار لاندې ده او څوک نه ده ډیره مننه
قاری صاحب محترم، جاوید افغان په نوم کس د سی آی او د بلیک واټر د جاسوس عکس هم لګولی، مهرباني وکړه جاوید افغان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. زه د کاری صاحب نه دوه پوښتنې لرم. هغه دا چې کاری صاحب تاسو د امریکا سره کوم تړون چې کړی ده دغه ډېر بار کوئ یادوئ حتی چې د بین الافغاني مذاکراتو اصل هم همدې تړون ته اولویت ورکوئ. نو دلته خو اوس امریکا جګه شوه، 2-3 ځلې یې دغه بمبارۍ وکړې، د نه وروسته یې بله ورځ وویلې چې موږ په افغانستان کې 2 اډې لرو. نو دا د دوی طرف نه په مکمله معنا مات دی. تاسو بیا هم دې تړون ته مشروعیت ورکوئ؟ جاوید افغان وروره، ما ته خو خوستول برېښ دی، یوه خوستول په صفت خو زه تو دپاره دا شرم بولم چې تو د دومره لوی وحشي قاتل عکس لګولی دی. په هر صورت دې موضوع نه به تېر شو، زه به یې تو ځواب ته روشم. ځواب دا دی چې د اول خو دا خبره تا ته چا کړې ده چې 2 اډې دلته د امریکایان پرېږدي؟ دا خبره تا ته چا کړې ده؟ چا په استناد یې کوې؟ د طلوع او د شمشاد او د پشواک او د ټامیانو د سی آی د مزدورانو په استناد یې کوې؟ که کوم معلوم او مستند جهت ویلی دي؟ چا ویلی دي؟ د سی ان ان راپور دی کیر صاحب. سی ان ان څوک د سی ان ان پیژنې؟ او بالکل سی ان ان پیژنم. څوک د سی ان ان؟ سی ان ان نه، سی ان ان دا څوک؟ د امریکا یوه معتبره رسنۍ ده. خو معتبره رسنۍ ده، نو د معتبره رسنۍ راپور په تړونونو کې په حقوقي ډول سند جوړېدلی شي؟ خپله کاری صاحب د معتبر رسنۍ راپور په تړون کې سند جوړېدلی شي؟ د تړون په نقض کې د رسنۍ چې کوم راپور خپور کړی دی دا د امریکا د ملي امنیت د ادارې په حواله خپور کړی دی. د ملي امنیت د ادارې په حواله، په اداره کې د چا په حواله؟ ته د هغې سړي نوم واخله چې زه یې اوس فورا راپیدا کړم. نو ما ته خو نوم نه راځي چې زه اوس درته وایم چې فلاني جنرال ګورئ، مستندې خبرې وکوئ، بې سنده خبرې مه کوئ. موږ د رسنیو ګورئ د په دې ملت کې تاسې ته رسنیو داسې ذهنیت درکړی ده، یو خې سرچوخ کړي یې په ځای د دې چې د یوه خبر تحقیق وکوئ، د هغې بنیاد او بیخ را پیدا کړئ، په هغې خبر پسې منډې وایئ زغلی پسې. د سی ان ان راپور اول خو که تا نه زه راپور وغواړم دلته د خلکو په مخ کې چې ته د سی ان ان راپور راوړه، هغه راپور نشي راوړلی چې سی ان ان کوم راپور دی تا سره. بیا که تا نه زه پوښتنه وکړم ته وایې چې سی ان ان د ملي امنیت په استناد ویلي دي، ملي امنیت د کوم غړي په استناد ویلي دي؟ د ملي امنیت د ټرمپ په اداره کې تر اوسه پورې هیڅ انسان نه دی ویلي چې موږ هلته 2 اډې پرېږدو. د تړون نه وروسته هیڅ انسان نه دی ویلي. که ته یې ثابتولی شي ثابته یې کړه. یوه خبره غوږ ونیسه، زما خبرې ته غوږ وباسه، ځواب ته غوږ ونیسه. یوه خبره. دویمه خبره دا چې که چېرته احیانا امریکایان د تړون نه وځي، ته د بمباریو خبره وکړه چې بمباری کېږي. تړون کې جزئی تخطی کېږي، په تړون کې جزئی تخطیګانې کېږي. اسلامي امارت په وخت د هغې خبر ورکړی د امریکایانو زارۍ کې کوم تخنیکي کانال چې په قطر کې جوړ شوی ده د اسلامي امارت له لوري او د امریکایانو له لوري، هغې سره دا موضوعات شریکېږي، وخت په وخت د هغوی سره شریکېږي. که چېرته دوی د دې تړون نقض کړي او د تړون ته وفادار پاتې نشي، موږ وروره دا تړون په سوال نه ده لاسلیک کړی. ته باید دا خبره په یاد ولرئ. دا تړون موږ په زارۍ نه ده لاسلیک کړی، دا تړون موږ په خوارۍ په لاسنیوی نه ده لاسلیک کړی، دا تړون موږ په زور لاسلیک کړی ده، دا تړون موږ د توپک په خوله لاسلیک کړی ده، دا تړون موږ د مرمۍ په زور لاسلیک کړی ده. موږ سوالګر نه یو. 14 میاشتې دې پوره شي وبه ګورو چې امریکایان وځي که نه وځي. که نه وتل موټر بم خو چا وړی نه ده، زما نه خو ټوپک چا وړی نه ده. دا زه خو اوربند ځکه نه در سره کوم چې ته په اعتماد نه یې، ته په باور نه یې. څو پورې مې چې ستا کډې در بار کړي نه وي، څو پورې مې چې ستا په هغه مردارو بولو پسې ور اچولی نه وي، تر هغې پورې زه تا سره د اوربند خبرې نه کوم. زما جهاد به روان وي، سنګر مې ګرم ده، معسکرات مې ګرم دي، وسله مې په لاس کې ده، د ټوپک مرمۍ مې تیره ده، موټر بمونه اماده دي، فدایان اماده دي، معسکرات خوټ کېږي، غړمبېږي، په جوش دي. دا په دې خاطر چې زه سوال نه کوم. که چېرته تړون ته وفادار پاتې شوې ښه خبره ده، که وفادار پاتې نه شوې زما ستا به بیا هغه حال وي چې کوم حال مخکې و. موږ سوال نه کوو محترم. او یوه خبره بل هم یاد ولرئ،
دا ډېرې رسنۍ دا خبره کوي چې د بایډن د راتګ نه وروسته امریکایان د تړون نه وځي او د اټامیان هم همدې شي ته انتظار دي. موږ دوی ته وایو چې اول خو امریکایان به دا حماقت ونه کوي چې دوی به د تړون نه ووځي. که د تړون نه ووځي دلته دوی وایي چې دلته دوی 1000 2000 3000 کسان پرېږدي ځانګړي ځواکونه. چې تا په 1.5 لک دا جنګ ونه ګټلو نو په 2000 یې څنګه ګټې؟ دا خو ستا د رسنیو قضاوت نه دی، دلته ته په رسنیو قضاوت کوي. هلته خلک ناست دي، هغه یو هیواد ده، یو قوت ځان ته وایي، هغه ځان ته داسې پالیسۍ نه جوړوي لکه د کابل ادارې چې ځان ته جوړوي، دا ټامیانې چې ځان ته جوړوي. هغې چې په 1.5 لک دا جګړه ونه ګټله په 1000 2000 یې څنګه ګټي؟ که بیا هم دوی دا حماقت کوي خو تړون دوی به دلته پاتې کیږي تړون به نقض کیږي. تړون چې کله نقض شو جګړه به پیلېږي او بیا په دوباره بیا په دوی اعتماد هم نه کیږي، په دوی بیا دا اعتماد نه کیږي چې دوی سره بیا څوک تړونونه وکوي. مذاکرات بیا نشته، نو بس خالی ډاز غا په اخري اسکار مذاکرات نشته. لالا بیا مذاکرات نشته. ما مخکې درته وویل چې موږ سوالګر نه یو، موږ د ازادي په سوال نه ده اخیستې، دا مو د ټوپک په زور اخیستې ده. په نړیوال سټیج په داسې نړیوال کنفرانس کې په لومړی ځل ده د 100 کلونو نه وروسته د عثماني خلافت لړنګېدلو وروسته لومړی ځل ده چې په نړیوال سټیج موږ غږ پورته کوو چې نعرای تکبیر الله اکبر. دا لومړی ځل ده، دا د دې ملت افتخار ده. دا موږ په سواد په زاریو نه دي کړي، دا مو د ټوپک په زور کړي دي، دا مو د وسلې په زور کړي دي او په دې افتخار کوو. الحمدلله ویاړو په دې. الحمدلله.